د امر بالمعروف وزارت سرپرست وزیر شیخ محمد خالد الحنفي د نورستان ولایت د مرکز پارون په شمول د برګي مټال، کامدیش، وایګل، واما، دواب، نورګرام او منډول ولسوالیو له قومي مخورو سره په ناسته کې د هغوی د شته ستونزو پر حل خبرې وکړي. لا تقنطوا من رحمت الله، د الله د رحمت نه ناامیدګي نه ده پکار. یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، استقامت وکړئ منزل مقصد ته ورسئ. اسلامی امارت د هر اکابرین او د هر قدرونو او د هر اقشارو صمیمانه د هغوی ضروریات اوري او بیا تدارک او بیا اقدام کوي. سرپرست وزیر شیخ محمد خالد الحنفي هغوی ته د ښه راغلاست ترڅنګ وویل د ولس قدر او خدمت کول د اسلامي امارت ذمهواري ده چې باید د دې ځورېدلي ولس قدر او احترام وکړي، هغوی ته رښتونی خدمت وړاندې کړي. بهترین نظام هغه ده چې د ولس په مخ کې دروازه آزاد وي. نو اسلامي امارت چونکې نظام اسلامي ده او اسلامی نظام تقاضام دا ده چې ولس سوی هغه ته لبیک وي، خو چې هغه د شرعي اصولو مطابق وي.